الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قیامت علامات قیامت تراتلو یاد نږدې کېدو نښې نښانې دا بیانېدې د الله په توفیق سره، او موږ هغه نښې بیانولې چې هغه وړې نښې دي او راښکاره شوي دي. غالباً د دې نه بعد به بیا هغه نښې ذکر کوو چې هغه وړې نښې دي او لا نه دي راښکاره شوي، او بیا به په آخره کې غټ علامات د قیامت چې بلکل قیامت را نږدې شي او هغه علامات به راځي، نو بیا به هغه ذکر کوو. یوه نښه چې حدیثونو کې هغې ته اشاره شوې ده، هغه دا ده چې دروغجن به را پیدا شي او هغو به د نبوت دعوه کوي. د نبوت د دروغو دعویدار به را پیدا شي. حدیث کې دا راځي، په دې باندې دلایل دي. یو دلیل پې دا دی چې صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون. قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې دروغجن نه راغلي. دجالون، دجال هغه چاته وایي چې ډېر دروغجن دروغجن به را پیدا کېږي. قریب من 30، تقریبا 30 کسان به را پیدا کېږي. 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، هر یو به دا دعوه کوي چې زه د الله پیغمبر یم. بل حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه، امام احمد راوړی دی، امام ابو داود، امام ترمذي هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انه سيكون في امتي كذابون 30، زما په امت کې به 30 دروغجن را پیدا کېږي. كلهم يزعم أنه نبي، هر یو به دا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، خو دا واوري چې وأنا خاتم النبیین، زه د پیغمبرانو اخرنی پیغمبر یم، په ما باندې پیغمبري ختمه شوې ده. لا نبی بعدي، زمانه بعد بل پیغمبر نشته. بل دلیل پې واله د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان بین یدی الساعه 30 دجالا کذابا، قیامت نه مخکې به 30 دروغجن را پیدا کېږي، د نبوت دعوه به کوي. بل حدیث کې دا راځي، امام احمد راوړی دی د حذیفه رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فی امتی کذابون و دجالون، زما په امت کې به دروغجن را پیدا کېږي، ډېر دروغجن چې هغوی به د نبوت دعوه کوي. 27 ویش کسان به ویش، منهم 4 نسوه، څلور به په دوی کې زنانې. په دې 20 کسانو کې به 4 سي هغه به زنانې. و انی خاتم النبیین، او دا خبره د ساتي چې ګوره زه اخرنی پیغمبر یم، لا نبی بعدي، زمانه بعد بل پیغمبر نه راځي. دلته یو اشکال ذهن ته راځي. دوه، یو دا خبره په دې خو موږ ورسېدو چې په دې امت کې به داسې خلک پیدا کېږي چې هغه به د نبوت دعوه کوي. خو دلته دا خبره په یو حدیث کې وایي چې لکه اولنی حدیث چې موږ کوم ذکر کړو د ابوهریره رضی الله عنه، وی قریب من 30، 30 ته نږدې کسان، یعنی تقریبا 30. د ثوبان په حدیث کې دا دی وی 30 به راځي. خو اوس د حذیفه په دې حدیث کې دا دی وی څو به
20 کسان به څلور به پکې ښځې نو دا څنګه یو حدیث کې 13 او بل کې 20 نو جواب د دې دا دی د ټولو حدیثونو کې خو په دې خبره اتفاق دی چې داسې دروغجن به را پیدا کېږي چې هغوی به د نبوت دعوه کوي دا خو واضحه ده نو اصل په دې حدیثونو کې هغه د حذیفه دا دی حذیفه رضی الله عنه چې دا 20 کسان دي څلور پکې ښځې دي د ابو هریره رضی الله عنه حدیث خو واضح ده هغه وایي تقریبا 13 نو خو تقریبا 13 دا شو که نو 20 کسان شو تقریبا مته نږدې 13 ده نو 20 نږدې دي 13 شو ته که د حدیثونو کې ټکراو نشته دا کوم چې ویلي دي 13 کسان به وي د یو حدیث کې واضح 13 لکه ثوبان دا حدیث وی 13 به راځي نو دا د عربو عادت دی چې دوی کله مثال کې اوس 20 عدد دی یا 28 دی یا 18 دی 19 دی نو ډایرکټ دغه ذکر کوي شل ذکر کوي او دې ته وایي جبر الکسر دغه عدد نه ذکر کوي دا 19 او 18 نو وایي شل کسان به وي 20 او 30 نه ذکر کوي 13 داسې دا زمونږ هم پښتو کې هم داسې استعمالېږي لکه اوس مثال کې کسان راغلي دي یو کس پسې کسان رالو د هغه سره مسله وه 11 کسان موږ عدد د هغوی 11 لکه څو کسان وایي 13 کسان راغلي ووایي هغه یو سره نه ذکر کوي دا 13 داسې عدد دی چې د تفخیم دپاره استعمالېږي یا مثال کې 20 کسان راغلي دي 30 راغلي دي یاره یو غټه مسله وه 13 کسان پکې وایي ناست نو هغه دوه پکې کم کړي هغه نه ذکر کوي هغه 20 نه وي 30 نه وي 13 دا زمونږ خلک هم داسې کوي او د عربو دا عادت و نو ځکه دغه حدیث کې 13 راغلي دي خو اصل دا دی چې څو کسان به وي 20 به وي دې حدیث کې بیا وضاحت دی مکمل څلور به پکې څو وي څلور به پکې زنانې وي بیا دلته بله مسله یاد ساتئ یو سړی به وي چې خلک به د ټول امت کې به 20 کسان د نبوت دعوه کوي صرف 20 دي نور به نه وي نو جواب د هغې دا دی علماو دا جواب ذکر کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا 20 کسان ذکر کړي دي مطلب دلته دا دی چې د دې 20 کسانو فتنه به غټه وي لکه اوس یو سړی د په خپل کور کې د نبوت دعوه وکړه د سر به یې چا غوږ ونه ګرو دی پکې نه شمارلی کېږي دی په دروغجنو کې دی خو په غټو دروغجنو کې چې فتنې عامه ده په هغو کې نه دی نو د دې 20 کسانو مطلب دا دی چې امت کې خو به دروغجن ډېرې چې د نبوت دعوه به کوي داسې به ډېر پیدا کېږي خو دا 20 به ډېر خطرناک وي دی مطلب دی یعنې د دوی فتنه به په دنیا کې خورېږي لکه مثال الاسود العنسی دا په یمن کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې راښکاره شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و دا راښکاره شوی الاسود العنسی دی په یمن کې راوتی او د نبوت دعوه کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه مخکې دی وجلی شوی دی د ده غټه فتنه وه دا الاسود العنسی په 20 کې یو دا دی مسیلمة الکذاب په یمامه کې د ریاض ته نږدې علاقه کې د نبوت دعوه کړې وه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې دی مردار کړی شوی و حدیث کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته دوی ته اشاره هم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي صاحب صنعاء یمن والا او صاحب الیمامه یمامه والا دې دواړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د هغه په ژوند کې د نبوت دعوه کړې ده یو بل دی طلیح بن خویلد الاسدي دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې راوتی و او د نبوت دعوه یې کړې وه بنو اسد خاندان نه و د خیبر طرف ته نږدې و دغه ځای کې بیا د عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې دی بیا وفات شوی دی او اسلام یې قبول کړی و د نبوت د دعوه یې چې کړی و دې نه بعد بیا چې کله مرتد شو بیا اسلام ته راننوتی و او په حق اسلام باندې مړو یو لکه یو زنانه دعوه کړې وه سجاح بنت سوید ابن یربوع
دا بنو تمیم خاندان کې وه او مسیلمة الکذاب د دې سره واده کړی و نو مسیلمه هم د نبوت دعوه کړې وه او دیم د نبوت دعوه کړې وه نو کله چې مسیلمه مردار کړی شو نو دې ښځې بیا اسلام قبول کړی و د معاویه رضی الله عنه په دور خلافت کې پنځم المختار ابن ابي عبید الثقفي دا هم ډېر مشهور دروغجن دی په تاریخ کې د نبوت دعوه یې کړې وه عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنهما د خلافت په دې اولنۍ برخه کې دی راوتی و او بیا مردار کړی شوی و دا داسې مثالونه غټ ذکر کوم لکه دا نه چې زه شمارمه ټول لکه یو په انډیا کې هندوستان چې کله پاکستان او هندوستان د یو په هغه وخت کې تقریبا 1326 هجري کې د هجري 1326 کالو 1460 کال میرزا غلام احمد قادیانی دغه خبیث هم د نبوت دعوه کړې وه چې اوس د هغه تابعدار په دغه ملکونو کې شتي د قادیانیت ته فتنه دا اوس هم شتي میرزایت ته فتنه او کله ځان ته میرزایان وایي کله احمدیان وایي کله قادیانیان وایي او بیا د پاکستان حکومت د علماو په مشوره باندې په دوی باندې د بوټو په وخت کې په دوی باندې د کفر فتوا لګولې وه چې دا کافران دي دوی ته مسلمانان نه ویلی کېږي نو دا میرزا غلام احمد قادیاني چې دی د قادیانو د قادیان په انډیا کې یوه علاقه ده د هغه زوی د نبوت دعوه کړی و دی خبیث نو دم لوی نقصان کړی دغه شان یو په ایران کې راوتی و په 309 هجري کې د هغه نوم حسین ابن علي ابن میرزا عباس یو په سودان کې راوتی و سودانی و په 1985 کال کې میلادي 1985 محمود محمد طه په سودان کې او دی بیا پانسي کړی شوی و لکه دا غټ غټ کسان دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا 20 کسان ذکر کړي دي دې معنی دا نه چې په امت کې به صرف 20 داسې دروغجن را پیدا کېږي ډېر هم کېدی شي او ډېر به وي خو دا 20 څه دي دا هغه فتنې چې غټه ده د دې 20 نقصان ډېر دی ابلوس دیو عالم بیان مې اورېدو وی د شیخ ابن باز رحمه الله خواته یو کس راغلی وی چې شیخ زه نبي یم او اعلان کوم د نبوت لکه د یو سړی هغه خو په دماغو کې څه ډز شوی څه کار یې نه وي څه ځان له ګوري نو هسې دا واقع مې ذهن ته راغله نو شیخ ورته دا وایي چې ګوره زه ریاله به درله درکړم او د نبوت نه نور غلی شي وي هغه به داسې غلی کېناستو شیخ بیا یو ملګري ته ویي دله زه ریاله ورکړه چې زه ریاله وله ورکړو نو بیا شیخ ته وایي چې زه واپس شوم د نبوت نه وی شیخ وخندل چې هغه نبوت به څه نبوت وي تا به زه ریاله خرڅ کړو خو دروغجن وي ګنې دا و چې ته بیمار و خو بعض هغه دي چې لکه زموږ په ملک کې دې خبرې زور کړی دی او دا خبیثان را پیدا کېږي وخت په وخت یو ځای کې اعلان کېږي او بل ځای کې انډیا کې څه وخت کې یو ښځې به کې اعلان کړی وي زه پیغمبره یم نو دا خبره یې د ساتي چې د ختم نبوت دا مسله ده د ایمان مسله ده ګوره که د چا په زړه کې په دې مسله کې شک دی مسلمان نه دی شک د چا په زړه کې چې شک د مسلمان نه دی لکه سورة الاحزاب کې الله ښه واضح وایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دی دا د الله پیغمبر دی رسول دی و خاتم النبیین او د پیغمبرانو
پیغمبري هغه په ده باندې بیا ختمه شوې ده اخرنی پیغمبر دی دې باندې ډېر زیات دلایل الحمدلله اوس زما ذهن کې دي خو یو څو ته ذکر کوو او دا واضحه مسله ده په دې ایمان ساتل چې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی اخیرنی پیغمبر دی چا چې په دې مسله کې شک کوو او دی وي چې دنه بعد هم پیغمبر شتي یا رسول شتي نو دا سړی د اسلام نه څه دی خارج دی نبوت دعوه خو پرېږده دعوه خو چې وکړه دا خو مرتد دی نبوت دعوه خو جدا مسله ده یو سړی د نبوت دعوه نه کوي خو دا وایي چې یاره پلانې کیدی شي نبي دی د اسلام نه وتی ده والعیاذ بالله دی د اسلام نه خارج دی اکه څوک دا وایي چې عیسی علیه السلام به راځي نو عیسی علیه السلام ته خو پیغمبري مخکې میلاو شوې ده یوه دویمه عیسی علیه السلام چې به راځي نو هغه به په حیثیت یو امتي راځي ځکه حدیث کې لري چې هغه به په قرآن او په حدیث باندې فیصلې کوي په دې ټیم کې به هغه امتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا راځي ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما مثال او د دې نورو پیغمبرانو مثال داسې دی دې ته غوږ کښېږدي یو سړی دی ښایسته کور یې جوړ کړو او په یې کې د یوې خښتې ځای پرېښودو نو هر سړی چې به راتو د دې بنګلې نه به تاوېدو د دې کور نه به تاوېدو یاره وایي څه مزېداره بنګله ده خو لولا موضع اللبنه که چېرته دلته خښته لګېدلی وی نو ډېره به ښه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فانا موضع اللبنه نو زه هغه خښته یم چې کور نور ټول تیار دی یوه خښته پکې نه وه زه هغه خښته یم جئتو فختمت الانبیاء یا فختمت الانبیاء یعنی مطلب دی چې زه رالمه او نبوت ختم شو جئتو فختمت الانبیاء زه رالمه پیغمبرانو اخرنی مهر زیمه ختم نبوت دی ته وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شو دا واضح دلیل په صحیح مسلم کې حدیث دی وختم بی النبیون پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په ما باندې الله پیغمبري ختمه کړې ده بس زه اخرنی یم بل یو حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې انه لا نبی بعدي غوږ کښېږدئ ګوره وایي زما نه بعد نبي نشي راتلی یو حدیث کې دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث هغه اوږد حدیث ته اوس ته معلوم دی چې قیامت په ورځ به دا خلک ولاړي تنګ به شي دا خلک به ولاړي تنګ به شي نو وی راشي سپارش کوو دې پیغمبرانو ته چې دوی الله ته سپارش وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي تاسو ته حدیث معلوم دی ناول په چا پسې ولاړ شي آدم علیه السلام بیا په نوح علیه السلام بیا ابراهیم علیه السلام بیا په موسی علیه السلام بیا په عیسی علیه السلام نو عیسی علیه السلام به ورته څه ووایي وی لاړ شي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې امام احمد دا روایت راوړه په کې داسې دی وایي عیسی علیه السلام به وایي چې لاړ شي په محمد صلی الله علیه وسلم پسې فانه خاتم النبیین هغه پسې ورشي په هغه باندې الله نبوت ختم کړی دا اخرنی پیغمبر دی او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې کوم روایت ته کې داسې دي وی خلک به راشي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی به چې یا محمد انت رسول الله وخاتم الانبیاء اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله پیغمبري او ته اخرنی نبي زموږ دپاره سپارش وکړه په صحیح مسلم کې یو ناشنا روایت دی فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد زه اخرنی پیغمبر یم په پیغمبرانو کې زه اخرنی یم او زما جومات اخرنی جومات دی اخرنی جومات څه مطلب دی یعنی کوم جومات ته کې چې د مانځه ډېر لوی فضیلت وي نو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات دی مخکې خو کعبه مسجد حرام هم دی مسجد اقصی هم دی دریم بیا کوم یو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات دی د دې نه بعد که څوک بیا د جومات دپاره څه خاص فضیلت حسابوي چې یاره دې کې یو مونځ په 1 لاک دی یو مونځ په 50,000 دی یو مونځ په 1000 دی دې به د ځان نه خبرې کوي
یو حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه راوړی دی وانا آخر الانبیاء او زه آخرنی پیغمبر یم وانتم آخر الامم او تاسو آخرنی امت یې نو څنګه چې دا امت آخرنی دی دغه شان دا پیغمبر څه دی دا هم آخرنی دی د دې امت نه بعد بل امت نشته دې امت نه بعد قیامت دی نو دغه شان دا پیغمبر هم آخرنی دی د دې نه بعد بل پیغمبر نشته یو حدیث کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی العاقب وانا العاقب زه آخرنی یم الذي ليس بعدي نبي هغه پیغمبر چې هغه نه بعد بل پیغمبر نشته په صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو دا مسله یاد ساتئ چې د ختم نبوت دا مسله دا د ایمان مسله ده په دې کې د چا سره ګورئ موږ نرمي نشو کولی او نه دلته دا ټکې ویلی شو چې جی خیر دی نه دلته خیر دی ویر دی نه چلیږي دا د ایمان مسله ده نو ما ته اوس څه وایي که نه د چا چې ذره برابر په دې مسله کې شک نو د په ایمان کې شک دی او څوک چې په ایمان کې شک کوي د اسلام نه وتی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی د هغه نه بعد پیغمبر او رسول نشي راتلی او د عیسی علیه السلام چې کومه خبره ده هغې موږ وضاحت وکړو یو بله نښه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده هغه دا ده چې د مشرق د طرف نه به فتنې راښکاره شي ګمراه فرقې به پیدا شي په مشرق کې مشرق څه ته وایي مشرق د مدینې د مدینې طرف ته چې کوم مشرق دی نو دا د عراق راځي عراق او بیا دې نه شاته چې کوم علاقې دي لکه فارس د ایران او د خواوشا ملکونه دا ټول مشرق طرف راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې دلته به فتنې پیدا شي دلته به ګمراه فرقې را پیدا کېږي دې مشرق کې حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رأس الكفر نحو المشرق د کفر سر چې کوم دی که نه هغه مشرق طرف ته دی والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل اسونه چې څوک ساتي اوښان چې څوک ساتي په هغوی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تکبري والسکینة في أهل الغنم او څوک چې بیزې ګړي ساتي پاکې عاجزي نو مشرق طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې دی یو حدیث کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه مشرق ته وی ها ان الفتنة ها هنا فتنې به د دې ځای نه راوچتېږي دوه پیرې یا درې پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده په یو حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دی د ابو مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه مشرق ته دی عراق دی طرف ته وی من ها هنا جاءت الفتن د دې مشرق د طرف نه به فتنې راوچتېږي دلته به جاخه جوړېږي او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي همدقه شان شوي دي ګوره دغه ځای چې کوم دی دا مشرق هم د دې ځای نه به دجال راوځي یاجوج و ماجوج به دغه طرفونه راوځي شیعګانو فرقه د خوارجو فرقه معتزله جهمیه باطنیه قدریه دا ټولې ګمراه فرقې عراق دې طرف نه راوتي دي او دغه شان اهل الرأي رای والا قرآن او حدیث په مقابله کې چې رای پیش کوي دا هم عراق والا دي دا ټولې په عراق کې پیدا شوي دي ښه جنگ جمل په کوم ځای کې شوی و عراق کې جنگ صفین په کوم ځای کې شوی و عراق کې حسین رضی الله عنه په کوم ځای کې شهید شوی کربلا عراق کې یعنی دا عراق د مشرق دا طرف دغه او دې د خواوشا ملکونه او علاقې دا د فتنو جړ له دغه ځای کې خوارج او ګمراه چې څومره دي د دغه علاقو نه راوتي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه پیشنګویي کړې ده هغه شان شوي ده د قیامت په علاماتو کې یو نښه ده چې داسې به کېږي او داسې شوې ده بعض اهل بدع څه کوي بدعتیان
یو حدیث کې نجد ټکی راغلی نجد چې فتنې به د نجد علاقې نه راځي نو بعض دا وی د نجد نه مراد دا نجد دی کوم چې په جزیرة العرب کې نجد دی علاقې ته وی د ریاض او د خوشاد علاقې دې ته هم نجد ویلی کېږي که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې دلته به فتنه را پیدا کېږي وی دا زه یاد کړی خو دلته هغوی فتنې ته څه وایي شیخ محمد بن عبدالوهاب ته فتنه وایي وی د دې نجد علاقې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې فتنې راوځي فتنه دغه ده شیخ محمد بن عبدالوهاب دا فتنه ده که نو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله خو فتنه نه ده خو د فتنو بندولو یو ذریعه الله دغه جوړه کړې وه چې هغه شیخ محمد بن عبدالوهاب بیا دا واورئ نجد دا دوه دي یو ته ویلی کېږي نجد العراق د عراق هغه نجد نو حدیثونو کې چې کوم نجد ټکی راغلی او نجد علاقه نو د هغې نه مراد کومه علاقه ده هغه د عراق ده دا نه ده په هغې ته دلایل ښیم دا زه د ځان نه دا خبره نه کوم لکه یو حدیث کې داسې راځي دغه بدعتیان دا حدیث ذکر کوي وی په صحیح بخاري کې دا حدیث عبدالله بن عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دعا کوله وی اللهم بارک لنا فی شامنا یا الله زمونږ په شام کې برکت واچوه اللهم بارک لنا فی یمننا یا الله زمونږ په یمن کې برکت واچوه یو سړی راپاڅېد یا رسول الله وفي نجدنا او زمونږ په نجد کې دم الله برکت واچي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د شام او یمن دپاره دعا وکړه هغه سړي بیا وی وفي نجدنا چې دریم پیري وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي هناک الزلازل والفتن ته خو نجد یادی چې زه ورته دعا وکړم خو زه ورته دعا نه کوم هلته خو به فتنې راوځي هلته خو به زلزلې وبها يطلع قرن الشيطان هلته خو به شیطان خپل ښکر راښکاره کوي یعنې د شیطان لښکرې به هلته را پیدا کېږي نو د بدعتیان وایي وګوره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجد ته دعا نه ده کړې نجد وایي دا علاقه ده ځکه چې وایي دلته به فتنې نو دا واورئ دلته د نجد نه مراد عراق دی دلیل پې څه دی دلیل واوره عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت ته امام طبراني راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کوله اللهم بارک لنا فی صاعنا ومدنا یا الله زمونږ په پیمانه کې په ناب طول کې برکت واچوه وبارک لنا فی مکتنا ومدینتنا او یا الله برکت واچوه زمونږ په مکه او زمونږ په مدینه کې وبارک لنا فی شامنا ویمننا او یا الله زمونږ په شام او په یمن کې برکت واچوه یو سړی راپاڅېد یا نبی الله وعراقنا او زمونږ په عراق کې دې هم الله برکت واچوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل هغې دپاره دعا نه کوم ان بها قرن الشیطان هلته خو به شیطان خپل ښکر راښکاره کوي لښکرې به راځي وان الجفاء بالمشرق نو دې حدیث کې عراق ټکی واضح راغلی نو دا نجد چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا نه ده کړې دا همدقه نجد دی چې کوم عراق والا او مشرق طرف ته دی ښه واضح ګوره امام احمد یو حدیث راوړی دی او دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشتي هغه حدیث ګوره داسې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر وایي ما په خپلو سترګو ولیدو وایي دا الله سې داسې نیولی و یؤم العراق عراق ته دا ګوته نیولې وایي داسې مشرق طرف ته وی ان الفتنة ها هنا فتنې به دې ځای نه راوځي دا ښه واضح دلیل عراق ته لاس نیولی نجد هغه دی دا نجد نه دی کوم چې دلته دی جزیرة العرب کې داسې دي بدعتیانو هغه خپل د زړه هغه بړاسته په شیخ محمد بن عبدالوهاب یې وباسي او د هغه په دعوت باندې نور څه ورته میلاو نه شو نو وجي دې نجد نه به فتنې راوځي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیشنګویي کړې وه خو فتنې څه دي دلته کومه فتنه ده کومه فتنه دلته ده زه خوارج دلته راوتي نه روافض شیعګان دلته نه راوتي نه دا نورې ګمراه فرقې د دې ځای نه راوتي نه دا خو ټول د عراق نه راوتي نو دلته فتنه کومه یو ده وایي شیخ محمد بن عبدالوهاب فتنه وکړه نو دقه یو د هغه د توحید د دعوت پورې نښتېږي
وی هغه راووتو درګاهونه او دربارونه یې هوار کړو د ځمکې سره دې ته دوی فتنه وایي د الله د توحید طرف ته دعوت ورکو دې ته فتنه وایي شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د دعوت سره د ډېرو کاروبارونه بند شوي دي د قبر پرستو قبر پرستي هغه چې دی نو د خاورو سره یو ځای کړې ده د هغوی هغه دلایل خلکو ته ثابت کړي دي چې دا کمزوري دي د خلکو هغه زړونه د الله په توفیق سره را ژوندي کړي دي چې بندګي به یک یوازې د الله کېږي اوس وګورئ دې علاقې ته ځه دا د فتنو ځای دی دلته چې تاسو درګاه او دربار لیدلی چېرته تعویضونه باویضونه دلته لیدلي یا د جادوګرانو دا کوډګر موډګر چې کومې دلته شتي که چېرته څوک یې پټ پناه کوي هغه جدا مسله ده خو ښکاره څه لیدلي هېڅ هم نشته دا دومره برکتي ملک دی او دومره برکتي علاقه ده د الله د توفیق نه بعد دا د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه دعوت دی د دوی باچایان وګوره څنګه موحدین دي څنګه د توحید عقیدې دي زموږ د برپاس یو وړه خبره به راونیسي یاره بد دا کار چې په اجنبیانو باندې لازم کو ظلم یې وکړو بس ظالمان دي او دا دي او دغه دي یو خبره به راټینګه کړې ظلم او خطا او ګناه دا خو د انسان نه کېږي دې خو څوک دفاع نه کوي خو راشي د عقیدې خبره وکړي چې عقیدې د دې د مشرانو څنګه دي د دې د کشرانو څنګه دي یو وخت کې شاه عبدالله رحمه الله چې کله بیمار شوی و بهر ملک ته تللی و علاج له بیا چې واپس راغی دلته په بوډونو باندې لګېدل تاسو به لیدلي وي ملک القلوب دا د زړونو باچا راغی نو هغه ته یې په خیر په دې طریقه وي نو اولنی بیان چې هغه وکړو ما اورېدو نو هغه وایي چې ستاسو د محبت ډېره شکریه خدای دې ساتي چې ملک القلوب ګورې الله دی د زړونو باچا الله دی زه نه یم ګورې نو دا خبرې به د نن نه بعد نه کوئ داسې مشران دي دوی عقیدې د توحید په الله باندې عقیده جوړه دا اعلان یې وکړو ما ته به څوک ټیټېږي نه دا ټیټېده دا نه دي خوښ وي زمونږ ټیټېده د الله حق دی الله ته ټیټېږي مونږ ته به نه ټیټېږي وي نو دلته فتنه کمزې کېده دلته خو الحمدلله توحید دې مشرکانو فتنې راوړي دي د بهر نه خو الله ختمې کړي دي دلته و قبر پرستی کله چې عثماني خلافت و دا بعضې نن سبا صفت کوي وروي د ترکیانو خلافت چې و د ترکیانو څه خلافت و عثماني خلافت د خزعبلاتو او د شرکیاتو نه ډک و شکر دی چې الحمدلله الله د امام محمد بن سعود په لاس باندې او د ملک عبدالعزیز په لاس باندې دغه خلافت ختم کو او الله توحید راوستو یعنی دغه عثماني خلافت دلته و او غټ غټ قبرونه او درګاهونه او دربارونه جوړ هر څه یې ختم کړو الحمدلله میدان بالکل صفا دی دلته څوک دا کارونه کولی هم نشي د الله په برکت د الله په توفیق سره او الله داسې برکت په دې ځمکه کې اچولی که چا الله ستاسې شی اچولی وي چې پولیس ویني تېرېږي یا هیئة الامر والا زرغ لستوڼی پرې راکته کېدای شي پټې کړي دې ته وایي د توحید ملک او ځکه خو دې ملک کې برکت دی غوړ دی رزق پکې دی دنیا په اربونو کربونو خلک دلته لګیا دي رزق ګټي او د دې ملک نه فایده ورته رسي وجه سره چې توحید عقیده ده موږ د توحید عقیده شاته ګزار کړې ده او دا وایو چې زموږ په ملک کې امن راشي زموږ د ملک نه فتنې ختمي ته څنګه فتنې ختمې ته څنګه امن راولې او عقیده د توحید هلته بعض خلک یې پېژني اکثر خلک ترې ناخبره دي مقصد زما د خبرې دا و چې حدیث کې چې کم نجد ته اشاره شوې ده نو هغه کم یو نجد دی هغه عراق والا نجد دی وبې رسېدی که نه ها بله نښه چې حدیثونو کې ذکر شوې ده هغه دا دی چې د تبوک د صحرا تبوک خو پېژنې که نه دلته چې کوم ملګري دي خو به تبوک نوم اورېدلی دا د سعودي عرب شمال علاقې ته راځي تقریبا د مدینې نه 200 کیلومتر لرې ده او د مدینې هم شمال ته دی او د ریاض نه تقریبا 1400 کیلومتر دا ښار لرې دی تبوک
د دې تبوک دا صحرا دلته به باغونه پیدا شي د تبوک په صحرا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغونه به پیدا شي دا ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صرف دغه ځای کې شګې وي بس هېڅوک نه و تشه صحرا وه ځکه یو حدیث کې دا راځي د معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی وی موږ چې کله تلي وو د تبوک غزاله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هلته څه چل کوو ماسپښین او مازدیګر به یو ځای کوو ماسپښین او مازدیګر به یو ځای کوو او ماښام او ماسخوتن به یو ځای کوو نو بیا هلته یو چینه وه عین تبوک د تبوک چینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصل دغه حدیث دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري منع کړو وي دې له به نه ځئ چې څو پورې وله زه نه یم تللی دې د اوبو له به لاس نه وړلی معاذ بن جبل وایي موږ ولاړو چې موږ کله لاړو نو هغه داسې چینه وه چې معمولي اوبه به ترې سې راوتې معمولي بلکل وچه شوې وه وایي چې موږ ورسېدو 2 کسان رسېدلي ولته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته خبرې سونه وکړي چې تاسو ته ما ویلي نه و چې دې ځای له به دې اوبو له به لاس نه وړلی چې څو پورې زه نه یم راغلی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو نو صحابه کرامو دغه لږې اوبه په چونګونو کې راجمع کړې او لږې اوبه را روانې خو دی په چونګونو کې راجمع کړي چې لږې داسې راجمع شوې نو هغه یو لوښي ته واچولې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مخ وینځو او لاسونه یې پکې وینځل په دغه اوبو کې او بیا یې دغه اوبه دغه چینې ته ور واچولې کوم اوبو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس یې او مخ مبارک یې نو هغه اوبه بیا دې چینې ته ور واچولې فجرت العین نو هغه چینه داسې روانه شوه سمې اوبه ترې راووتې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه وه نو ټولو ملګرو چې څومره وو معاذ بن جبل وایي هغه ټولو اوبه مو وڅکړې ښه مزې یې وکړې څارویو له یې مو اوبه ورکړې وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې یا معاذ ان طالت بک حیات که ژوند درته میلاو شو ژوند دې اوږد و نو یاد ساته ان ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا دا شړې علاقې چې کومې ته دلته یینې که نه دا به ګوره تکې شنې شي باغونه به یې دلته خو که ژوند دې اوږد و دا به ته وینې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت معجزه ده ګورې دغه چینه هلته راښکاره کېده او بیا دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دلالت کوي او دا هم یو معجزه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو داسې خبرې په باره کې خبر ورکړو چې له د هغه په وخت کې داسې نه دي شوي او اوس دغه شان شوي دي نن سبا تبوک چې کوم دی د سعودي عرب په مشهورو ښارونو کې دی چې هلته مزرې هلته پټي هلته باغونه ډېر زیات دي بلکې غټې کمپنیانې د سعودي عرب او د بهر نه راغلي قسم ټکنالوژي په تبوک کې استعمالوي د دې دغه دپاره د دې فصلونو دپاره د دې میوو دپاره د فروټو دپاره هر قسم شی هلته میلاویږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه خبره کړې ده مقه شان وشوه او دا بله نورم که ژوند موږ له الله راکړو نو ویې به دی دا صحراګانې نه دي دا به تکې شنې شي تکې شنې بعضې ویډیوګانې به تاسو لیدلي لکه یو ځای چې هلته بلکل صحرا ده وچه چې ګورې اوبه پکې را روانې شي یو خوړ چې وچ پروت دی الله بیولی دی علاقې شنې شوي دي بارانونه وشي مزیدار بارانونه به د بعضو علاقو وشو هغه شړی چې دی شنه کړې ده نو دا هم د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې د تبوک صحرا به تکه شنه شي په تبوک کې به باغونه پیدا شي هلته به پټي ډېر شي هلته به شینوالی ډېر شي او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي همدغه شان شوي دي یو بله نښه د قیامت ته رانږدې کېدو هغه دا ده چې د ټنګ ټکور سامان به عام شي او ډمې به هم ډېرې شي دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده حدیث کې دا راځي
د سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت دی امام ابن ماجه راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سیکونو فی آخر الزمان په آخر زمانه کې به یو کار کیږي خسف و قذف و مسق الله به عذابونه راولي په درې طریقو سره په آخر زمانه کې یو عذاب به دا راځي چې الله به د ځمکه کولاوي خلک به پکې ننوځي یا به الله د کاڼو باران راوړي او درېیمه طریقه ده چې شکلونه به الله مسخه کړي قیل ومتى ذلك یا رسول الله صحابه کرامو یا رسول الله دا به کله کېږي دا عذابونه به کله راځي وی اذا ظهرت المعازف والقینات واستحلت الخمور چې کله د ټنګ ټکور سامان راښکاره شو او قینات ډېرې شوې قینات څه ته وایي هغه ډمانې چې خلک یې په کرایانو باندې بوزي او ګډېږي واستحلت الخمور او کله چې شراب حلال کړی شو یعنې خلک به حلال ګڼي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی د شرابو مسله خو موږ مخکې ذکر کړې دغه نښه موږ بیان کړې خو دلته دا دوه خبرې چې د ټنګ ټکور سامان به عام شي او ډمان به ډېر شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د حدیث کې ویلي چې ډمې به ډېرې شي څه به ډېرې شي ډمې خو پرېږده اوس ډمان هم ډېر دي هغوی به جنکۍ راوستي پیسې به له ورکولې ګډا به یې کوله اوس هلکان د راولي هغه په پیسو ګډېږي هلکان هم ګډېږي ګوره د حدیث کې دا درې خبرې دي ته سوچ وکړئ ټنګ ټکور ډمتوب او شراب دا د فسق او د فجور جړله ده دا درې کارونه یعنی چې یو سړی په فسق او فجور کې امام یې که نه امام او مشري او په دې فسق او فجور کې سم ورننوتی نو د هغه بنیادي کارونه به دا وي ټنګ ټکور آلات ډمتوب او څه شی شراب بس کې دا خبره یاده ساتئ ګورئ او الحمدلله زما په دې باندې یو بیان دی د ټنګ ټکور شرعي حیثیت هغه بیان به لازم واورئ اوس موږ سره هغه وخت نشته چې زه نقصانات بیانوم او دلایل د حرمت بیانوم خو دومره درته ووایم چې ذره برابر شک په دې کې نشتي چې ټنګ ټکور سندرې او دغه غزلې د فحاشۍ ده او دا ډمتوب او دا ګډاګانې دا حرامې دي په دې کې ذره برابر شک نشته شیطان ته الله ویلي و شیطان ته وی یا الله زه به ستا بندګان ګمراه کوم شیطان ویلي و که نه الله ورته څه ووي واستفزز من استطعت منهم بصوتك سورة الاسراء کې سورة بني اسرائیل کې الله ورته وایي سیده ما هم ته پرېښودی چې څوک ته په دوی کې ګمراه کولی شي په خپل اواز سره نو ګمراه یې کړه اواز د شیطان څه دی امام مجاهد وایي وصوته الغنا د شیطان اواز څه شی دی هغه سندرې دي شیطان په هغه ټیم کې الله ته ویلو وی یا الله په دې ټنګ ټکور به ستا بندګان ګمراه کومه سورة لقمان کې الله وی ومن الناس من یشتري لهو الحدیث بعض هغه دي چې لهو الحدیث یې اخیستی دی الله وی لهو الحدیث پالتو خبرې لیضل عن سبیل الله په خپل هم ګمراه شي نیغې لارې نور هم ګمراه کوي وورا له الحديث ستوي عبد الله بن عباس هو الغناء مراد سندري امام مجاهد وي دا تنبل منبل او دا دمتوب دا آلات او سامانونه او دا ټنګ ټکور وي دا تی مراد دی امام حسن بصري سوي وي نزلت في الغناء والمزامير دا آیت الله دا سندرو مبارک نازل کړی دی چې دا حرامي دی عبد الله بن مسعود بسوي چې دا آیت به وي والله الذي لا اله الا هو پاغ الله می دی قسمی دی قسم ته ګوري پاغ الله می دی قسمی چې څوک د عبادت حقدار دی یک یوازې هو الغنا دلته الله مراد هغه سندري دي او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په امت کې به داسې قومونه پیدا کیږي یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف چې هغوی به زنا
او نارینه به ریخم کپړې شراب سکه او ټنګ ټکور به حلال ګڼي هسې یو فایده ګوره سوچ ورته وکئ زنا په حرمت کې شک شتي نشتی نارینهو دپاره ریخم حرام دی په حرمت کې شک نشتی شراب حرام دی په حرمت کې شک نشتی د دې درې کارونو سره سندرې ذکر شوي دي نو څنګه دا سندره بیا دا دی حلالي او دا درې دی حرامي خو دام حرام دی که نه د څلورم کار ځکه د دې حرامو سره یو ځای ذکر شو دی حدیث کې بعض نام نهاد راوتي نن سبا مولیان وجي دا د روح غذا ده او نن دې کې دومره سختي نه ده پکار اټنګ ټکور په مسله کې دومره سختي نه ده پکار او د دې حرمت داسې واضح نه دی راغلی نور حرمت څه ته وایي حرمت څه ښکري نورې حدیثونه پیشتي دلایل قرآني دلایل پیشتي نور پاتې به کیسه شو ما تاسو ته زما دغه بیان به لازم واورئ پای کې ما دغه شبهاتو جواب کړی دی دا کوم چې دا بعضې کوي نو ټنګ ټکور او سندرې دا حرام دي او په آخره زمانه کې به ډېرې شي تپوس یې مه کوه په دې موبایل کې دا وړوکی موبایل دا د ټنګ ټکور نه د بعضو ډک دی دومره ټنګ ټکور ډېر شوی دی چې الله ته په منځه باندې ولاړي په درس کې به ناست الله او د پیغمبر خبرې به کېږي او درس سندره به ورته سټارټه شي پخوا به خلکو چېرته کوم چې دلته مشران دي هغوی ته به ښه پته چې چا به د انډیا فلم کتو یا یو فلم به یې کتو نو هغې له به یو وي سی آر په کرایي باندې کتو پټ د مشرانو نه هغه به بیا په څه طریقه راوړو پته نه شي د چا په کور کې به یې کتو غټه خبره وه څوک خبر نه شي چاته پته ونه لګي اوس دا موبایل راواړی او په دې کې شپه ورځ دغه فیسبوک ته او یوټیوب ته او دې ته ناست او سندرې او ټنګ ټکور پکې او ظاهره کې به ځان داسې تقوادار کي الله دې دغه تباه کي ألم يعلم بأن الله يرى سید زما خو نه یې لیدلی ځکه ته ما ته ځان داسې کولی الله ته نه یې لیدلی ته خو ما ته دې ځان صفا را صفا کو چې وایي ته دا پته نه شي چې الله لیدلی الله خو لیدلی که نه نو په یو بټن باندې چې یوټیوب کې ووایي ټول خباثت پکې راوځي او بیا دا انګریزان داسې زموږ خیرخوا خو نه دي ته چې یو بیان اوري که یو دیني مسله ګوري نو هم به راته پکې چې دی اعلانات د دې راځي پای کې به د جنکو تصویراني او هغو به لنډې تنګې جامې اچولې نو بیا د هغې دپاره ایمان پکار چې دی دغه تصویر لرې کړي او دغه مسله لرې کړي که نه ایمان یې کمزوری یو وایي دا به پکې وګورم دا خبرې د سوچ خبرې ده د خندا خبرې نه دي دا طبعي خبرې دي ایمان د دې سره تبعي کېږي داسې وړې خبرې خو نه دي نن تا وایي زه د جنۍ تصویر ګورم بس ښه نو سبا به بیا ته ویډیو وګورې بله ورځ به بیا نور څه بیا به نور څه بیا به نور څه بیا به نور څه بیا به د جنۍ سره جنکو سره رابطې شروع کړي ښه باقاعده په دې انټرنیټ کې اعلانات ورکوي اعلانات وایي که ته یو جنۍ سره رابطه کول غواړې او رابطه نه کېږي نو داسې پروګرامونه شتي دا طریقې شتي پخوا خو به وي تعویض به دله ولیکو څه به وکړو تعویض به دله ولیکو جنۍ به ستا طرف ته راشي اوس تعویضونه قصه اورېدلې دی اوس پروګرام انسټال که ځکه په کور کې د زنانو سره دا موبایل بې ضرورته دا مه پرېږدئ دا ته زه نصیحت وکړم د زړه نه او مه بچو ته څه ضرورت دی موبایل څه ضرورت دی غټ موبایل تا د 12 کالو هلک له چې دی موبایل ورکړی دی غټ موبایل او خوشحاله یاره وایي ماشاءالله ماشاءالله وایي بس وایي چې زه پکې د سکول سبق وایم بس غریبانان دي سادهګان د ځان نه ساده مه جوړوه د نن سبا په حالاتو ځان پوه وکړه ته به یې چې ته داسې په 1850 کال کې دغه کې روانې میلادي کې چې په څه نه پوهېږي دنیا کوم ځای ته رسېدلې
دوی پکې وایي چې د سکول سبق ګوري لور سره د موبایل دی دا غټ موبایل په دې باندې څه کوي وایي دا چې د یونیورسټۍ هغه سبقونه به ته په دې راځي سبق ته ضرورت وي ته خپل موبایل کې دغه پروګرام واچو که نه ښایه ورته که څه پروګرام یې ویې ګورې ها دا سبق دی وی نه خو هر چې تا موبایل اخیستی دی او بیا درته دا همه خبره وکړم چې کله دې م ولیدو او داسې د بدګماني خبره نه کوي زړه یاره دی راولګېدو په موږ به بچو بدګمانه کوي دا تربیت به نه کوو د بچو که نه بس دغه به وایي چې موږ بدګماني نه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حدیثونو کې ویلي چې د بچو تربیت وکړي خیال یې وساتئ نو ته به څه وایي دا بدګماني ده دا درته ووایم چې کله هم په کور کې یو هلک او جنۍ بند کمره کې یوازې ځان له خوشحالې او موبایل ورسره وي نو لږې تپوس دې وکړه چې دی څه کوي بس وي دا غریب ځان له کمره کې ناستي وي غریب ځان له ولې ناستي غریب ځان له څه کوي قرآن تلاوت کوي که درس اوري که د سکول کتابونه راغلي نه موبایل ورسره او غریبي او موبایل یې بچې څه کوي کولی شي او دا خو داسې فتنه ده لکه زموږ په دې علاقو کې بعض کومه چې غریزې علاقې دي اخري بجلي مجلي نوم پکې نشته خو 4G نیټ پکې چلیږي نور بجلي مجلي سهولیت پکې نشته خو نیټ پکې شته ځکه چې هغو ته پته ده چې دې سره امت د مسلمانانو ښه ټیټ تباه کېدی شي نو دا فتنه لویه فتنه ده ډېر خیال کوئ سپینګیري په هغه مخته کړي دي نو ته به څه ووایې د هغه ځوان او د هغه پېغلې جنۍ په باره کې چې هغه نوی ځوان دی او نوې پېغله ده او هغې سره موبایل له او هغه سره موبایل له دوی به ځان څه کنټرول کړي چې سپینګیری په هغه مخته کړی سپینګیری پکې فلمونه ګوري سپینګیری پکې سندرې ګوري او بیا دې حدیث کې دا دي چې او ډمې به ډېرې شي ډمې نن سبا هم دي ډمې نږدې وخته پورې زموږ د مشرانو به چې څوک به داسې ګډېدو را ګډېدو یا دا ټنګ ټکور د سامان به ورسره و نو هغه ته به یې نوم هم نه وي څه به یې ورته وي ډم دقې شان په ډک بازار کې ځکه ودېږه ډمه او هغه به پرې څه ویلی هم نه شو ځکه چې و به ډم نه نه اوس نوم بدل شو اوس ورته جي فنکار وایي څه شی فنکار ښه ته ډم ته نن سبا ډم ووایه ښه به کېږي وایي ته ماته ډم ووایي لکه یو کس نایي و نایي زه ناست وم خبرې م کولې بس په هغې کې زما د خولې نه داسې دا نایي ټکی ووتو هغه مې خبرې کولې دا سړی و نایي دې کې څه دی چې سړی نایي دی خو نایي دی که نه بیا خفه شو ګیله وکړه ما ته راورسوي دې چې دا نایي وي نو مې څه مې ویلی چې یو سړی نایي دی ته به نایي نه وی نایي دی که نه صحیب خو نه دی که نه نایي نایي دی ښه ډم دی نو ډم ته به ډم نه وی څه به ورته وی ډم ته اوس څه ووایو وی نه جي استاذ به ورته وی یاره مړ مې که چې دې ډولکو مولکو ته نه شي یا ته به زه استاذ صاحب وایم او استاد جي هغه حالات داسې ګوره سبحان الله سپک هغه حدیث موږ سره تېر شوی که نه اوس به بیا ارام شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل قیامت ته به نږدې سپک به درانه شي او درانه به سپک شي دا هغه دي لکه ډم چې په ایرپورټ باندې راشي هغه ته چې کوم رش او یو دستخط چې دی د څوکوالي د هغه بس همته به وي چې به دا هر څه وګټل بعضونه چې تپوس وکړي ارمان دې څه دی وایي چې بس ما د انډیا دغه فلانې ډم ولیدی دا زما غټ ارمان دی دا هغه دي چې سپک به درانه شي او درم به سپک شي سړی وایي چې ډم دا ګونه مې رسره نه لګېدی وایي زما ارمان دی چې ورسره زه میلاو شو او دا بعض راولګي وایي چې دا ډمان نه دي د انډیا د فلانې او فلانې دا وایي چې اصل پښتانه دي د پېښور دي او لږې پرېږده کېدي چې داسې مو وایي چې دا اصل کې زموږ د دې کور دي خو بیا یې لاړ ولته سړی وایي چېرته داسې سړي ته مې نسبت وکړی او د داسې سړي نسبت مې ځان ته وکړی چې خلکو ته مې فخر سره وویل بهی دغه عالم چې دی دا دینداره دا ګورې زموږ د دې قوم نه دی
دغه نه دغه دروند سړی دا د امت خادم چې دی دا د دې قوم خادم چې دی دا ګورې زموږ د دې علاقې دی اصل ګورې ته ایله بیله په ډم پورې نښتی چې دی زموږ د علاقې نو ډمتوب عام شوی دی او دا نښه ښه ښکاره ده دې نه بعد یو دوه نښې دي دا به ذکر کړو ځکه چې دې سره به دغه نښې ختمې شي دا کمې چې وړې نښې دي او راښکاره شوي دي یو نښه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ذکر کړې ده چې خلق به د دنیا هیرش ډیر کې او آخرت به پرېږدي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اقتربت الساعه قیامت ډیر رانږدې شوی دی ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا او د خلکو هغه هرس د دنیا په باره کې ښه ډېرېږي ولا يزدادون من الله الا بعدا او د الله نه په لرېوالي کې ښه ډېرېږي د دنیا سره محبت ډېرېږي دنیا ته نزدېکت ډېرېږي او د الله نه به خلک لرې کېږي قیامت ته نږدې د حدیث امام طبراني امام حاکم راوړی دی او دا نښه ښه واضحه ده د دنیا هرس ډېر دی که د آخرت ډېر دی د دنیا هرس ډېر دی خلک نږدې کېږي دنیا ته په څه طریقه به زه دنیا ګټم په څه طریقه به دنیا راګیروم او آخرت نه خلک ورځ په ورځ دینداري کمیږي ورځ په ورځ دینداري کمیږي خلک لرې کېږي د دین نه او نږدې کېږي دنیا ته او داسې دې ته نږدې نښې مخکې ذکر شوي تفصیل شوی دی یو بله نښه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې د حدیثونو کې هغه دا ده چې وینا به ډېره شي او عمل به لږ شي قیامت ته نږدې به ویناګانې ډېرې شي او عمل به څه شي به لږ شي حدیث ته امام حاکم امام طبراني راوړی دی وګوته کېده عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من اقتراب الساعه د قیامت ته نږدې کېدو په نښو کې یوه نښه دا ده ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار دا ملک صاحب مخکې خبره وکړه درانه به سپک شي او سپک به درانه شي ظاهر شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په هغه باندې د ایمان د انسان خړی شي چې دا قسمه خبرې واوري چې څنګه چې ویلي وه قشان شوي دي سپک دروند شوی دی او دروند سپک شوی دی دې دپاره مې د حدیث وي ویفتح القول ویخزن العمل وینا به ډېره شي عمل به لږ شي د دې څه مطلب دی چې وینا به ډېره شي او عمل به لږ شي یو دا بارک الله فیک لکه یو سړی به لګیا یاره دین کې دا دی او دین کې دا دی او پیغمبر دا وی او الله دا وی او عمل پې دی پې عمل نه کوي یو نښه موږ سره مخکې ذکر شوې وه که تاسو ته یاد دي مقررین به ډېر شي موږ ویلي وو ذکر کړی و که نه دلته هغه معنم ده چې تقریرونه به ښه په زور او شور سره کېږي درسونه به وي پروګرامونه به وي کانفرنسونه به وي خو عمل به نه وي دا بینرې به لګېدلي یو جي پلاني ځای کې پروګرام دی او عالم راغی او مولوي صاحب راغی او د جمعې خطبه ده او دوره ده او جي تبلیغ دی او دا دی او دغه دی او ویناګانې او عمل ته چې وګورې هېڅ نشته عمل به کم شي خبره به صرف د ژبې سره وي بس لکه څنګه چې الله وایي سورة الصف کې یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای ایمان والو ولې کوئ هغه خبرې چې عمل پې نه کوئ نو قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې وینا به ډېره شي او عمل به لږ شي دا خو واضحه خبره ده وینا کول والا ډېر دي بلکې نن سبا چې بعضو ته پکې نصیحت وکړي چې وروره دا مسله داسې ده دا داسې ده وي خبر یمه ما ته پته دی چې دا په شریعت کې شته او دا داسې او دا دغه کتاب مې کتلی و او مولا و پلار مې نیکه مې مولا و او پلار مې د اصل نه مولا و او پلانې داسې و او تره مې د پلانې مدرسې نه فارغ ښه نو عمل ولې نه کړي د عمل کمې ښه علما به ته هم داسې ډېر میلاو شي چې صرف په بیانۍ نور به عمل به نه وي
او دا لوی نقصان دی چې انسان سره علم وي دا علم په دلیل وګرځي قیامت په ورځ به الله دغه د لاسه رانیسي او عمل پرې نه کوي علم خو خلک دې دپاره کوي چې د الله د عذاب نه بچ نو هغه علم خو ډېر لوی تاوان دی چې د هغه علم د لاسه ته عذاب له ورشي او عذاب درته میلاو شي نو دا نښه څه شوه وینا به ډېره شي او عمل به لږ شي په ننني درس کې څو نښې شوې شپږ کمې دیرش د نبوت په دروغو دعویدار به راښکاره کېږي د مشرق او عراق طرف ته به فتنې را پیدا کېږي د تبوک شړې ځمکې به شنې شي د ټنګ ټکور سامان به عام شي نه ټنګ ټکور سامان صرف موږ ویلو او ډمې به هم ډېرې شي او پنځمه دنیا هرس به د خلکو ډېر شي او د دین نه به لرې شي او شپږمه وینا به ډېره شي او عمل به لږ شي په دې سره موږ هغه نښې ذکر کړي چې هغه وړې دي او راښکاره شوي دي موږ دا دعوه نه کوو چې ما ټولې نښې ذکر کړي انسان یم کیدای شي که نښه نیمه رانه هېره پاتې شوي خو څه د پاسه سل نښې موږ ذکر کړي څو شوي دا 108 نښې شوي تقریبا 108 نښې شوي نو دا په دې به اکتفا وکړو چې دا هغه نښې دي وړې نښې دي او راښکاره شوي دي انشاءالله روان درس نه به هغه نښې ذکر کوو چې وړې نښې دي او لا نه دي راښکاره شوي او بیا به هغه اخر کې هغه نښې ذکر کوو چې غټې دي او بالکل به قیامت ته نږدې راښکاره کېږي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه فتنې نه په امن او امان کې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له د وینا سره د عمل توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ او زموږ مشران کشران بچي ټول دې الله د سندرو ټنګ ټکور او ډمتوب نه او د دې فتنو نه دې الله په حفظ و امان کې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين